طالبان ډلې راټول دي خو د بریدونو تابع نه ده. د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه ګنجګل کې دا وسلوال د طالب مشرانو د هغه امر پر ځای کولو پسې راغلي چې وایي د کرونا له ګواښه عامه پوهاوی کوي. په هره ولسوالۍ کې دا ډول یوه روغتیایي ډله شته. طالبانو د ټول کونړ لپاره 2 میلیونه افغانۍ بیلې کړي چې د کرونا د مخنیوي لپاره پرې روغتیایي چوپړونه وکړي. او دا شان په خطبو کې هم مولا صاحبان ته ټول ته خبره کړې ده چې د منبر د لارې نه خبره ورسوله. دا مرض داسې خطرناک دی، یو وبا ده. د دې مخنیوي لپاره لکه هغوی خپل دعوتي شکل په مسایلو کې بحث هم کوي او د هغې د مخنیوي لپاره لکه مثال اجتماعیاتو باندې هم کمې راوستی دی او خپل عوامو ته دا خبره هم رسولې ده چې بازارونو ته ګڼې ګوڼې ته ډېر تګ راتګ هم ونه شي او کله یو بیماري ولګېږي نو د هغې دپاره هم چې کوم ولسي خلک که یوه وړه خبره د خیر او سولې په نوم اوري هرکلی یې کوي. دا ډول مرستو ته خو غونډ کلی راوتلی. الله الرحمن الرحیم. زما نوم قاري عبدالله دی او ګنجګل د مرکزي کلي پیشیمان ده. د هغې په رابطه مو خو اکثره د مرض په رابطه د رسنیو نه مو اورو چې په ملکونو کې مثال په طور باندې خور شوی دی. د هغې نه هم خبرې وو. د هغې نه علاوه الحمدلله شکر دی الحمدلله موږ مسلمانان یو. د اسلام د نګاه نه تاریخ د نګاه نه موږ ته دا تاریخ هم پروت دی چې مثال په طور باندې څونه وخت بعد دا مرض راځي یا شته یا نشته دی. الحمدلله په دغه باندې شکر دی پوه یو د مرض شته دی راځي داسې نه وي چې نه راځي. خو د هغې مثال په طور باندې بیا الله رب العزت موږ ته علاجونه ښودلي دي. علاجونه دا دي چې یاره زیات خو زیات ځکه وایرس تداوي نه لري ډاکټر صاحب او میکروب نه تداوي راکړي. یو واکسین دي چې هغه اوس هم اوازه ده چې په امریکا کې ور جوړ شوي دي یا به رښتیا یې بدلون وکړي نو جدیت ډېر زیات ده. خلک باید پوره توجه وکړي. که څه هم په کونړ کې تر اوسه د کرونا ویروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو په دغه ډول لیرو پرتو سیمو کې خلک د دغه ویروس د خپرېدو وړاندې په لارو چارو او عامه پوهاوي په برخه کې یوه کوچنۍ هڅه هم غنیمت ګڼي، هغه که دولت وي او که وسلوالې مخالفې ډلې. پر مخامخ تبلیغاتي ټوټو که امارت لیک دی او یا هم جمهوریت په دا ډول حالاتو کې د خلکو لپاره د بحث وړ ټکی نه دی. مهمه کرونا ده. که هر څوک یې د مخنیوي چارې سمبالوي د دې ټولنې انسانان یې هرکلی کوي. طالبانو په ټولو ولایتونو کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د روغتیا ډلې ګمارلي چې عامه پوهاوی وکړي.